سلامونه احترامات په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. زه یم ستاسو ورور کامران احمد او دا د سکیویډ بوټ کیمپ چې دی هغه نوې ویډیو ده. په نننۍ ویډیو کې به چې دی مونږ او تاسو په یو نوي ډیټابیس په جوړولو باندې کار کوو او دا به کوو چې مونږ څنګه کولی شو یو خپله یو ډیټابیس جوړ کړو. په دې تیرې ویډیوګانو کې خو چې دی هغه مونږ په دې کار وکړو چې هغه کوم کویریز چې دي فور ایگزامپل چې هغه سلیکټ کویري ده همداسې نور سب کویري ده انر جوینز دي همداسې ویر کنډیشن دی او نور اپریټرز چې کوم په دې ټولو مو کار وکړو. صحیح ده. اوس هغه چې په یو بل ډیټابیس کې نو اوس به په دې کې دا وایو چې مونږ غواړو چې خپل یو ډیټابیس جوړ کړو هغې ته ډیټا انټر کړو هغې کې اپډیشن وکړو ډیلیشن وکړو نو دا به مونږ څنګه کولی شو. دا هر څه خو مونږ نورو ډیټابیس کې وکړو. راځو اوس خپل ډیټابیس باندې کار کوو چې څنګه کولی شو یو ډیټابیس مونږ کریټ کړو. صحیح ده. راځو په دې باندې مونږ کار کوو. زه راځم په دې کې چې دی مونږ سره یو څو سټیپس دي مونږ سره ځینې ټاپکس دي په دې کې چې مونږ سټډي کوو. لومبی خو دا دی چې مونږ به په ډیټا ټایپس باندې ځان پوه کوو. ځینې ډیټا ټایپس مې تاسو ته آلریډي ویلي دي چې کوم ډیټا ټایپس مونږ سره موجود دي هغې باره کې مې تاسو ته آلریډي ویلي دي را روان دغه کې به هم تاسو ته وایم چې مونږ سره دغه ډیټا ټایپس هم موجود دي. بیا به هغې نه بعد چې دی مونږ پرایمري ان فورن کیز باره کې غږیږو چې پرایمري کی څه ته وایي فورن کی څه ته وایي د دې په اړه به غږیږو. همداسې بیا مونږ د ځینې کنسټرینټس په اړه غږیږو چې کنسټرینټس څه ته وایي څه کار کوي څه رول لري. نو دغه برخه چې ده دغه درې برخې دا به تیوریټیکل وي. صحیح ده. مطلب دی کې به تیوري وي زیاتتر او دا به تاسو ته د ډیفینیشن کوم چې دا څه کار کوي نو تیوریټیکل به دې باره کې مونږ غږیږو داسې پریکټیکل پکې څه نشته دومره. او باقي بیا ورپسې کریټ انزرټ او اپډیټ دی دا ډیلیټ الټر او ډراپ هم دی چې مطلب دې باره کې بیا دا دی چې مونږ به په دې کې پریکټیکل کار کوو چې اوس مونږ یو ټیبل څنګه کریټ کولی شو یو هغې کې انزرشن څنګه کولی شو بیا اپډیشن پکې څنګه کولی شو نو د دې په اړه به پریکټیکل بیا کار کوو. همداسې ډیلیشن الټر باره کې بیا ډراپ باره کې به دې باره کې به چې دی بیا مونږ پریکټیکل کار کوو. صحیح ده. راځم ډومبني ټاپک باندې کار شروع کوم چې موږ سره ډیټا ټایپس دي. ډومبنی ټاپک ګورم زه دلته تاسو ته وایم ډومبنی ټاپک چې دی موږ سره ډیټا ټایپس دي. که تاسو خیال کړی وي په تیرو درسو کې هم تاسو ته ما ډیټا ټایپ باره کې خبرې کړې وي چې فور ایگزامپل موږ سره ټایم سټیمپس دي همداسې ځینې نور ډیټا ټایپس دي چې هغې باره کې موږ خبرې کړې وي. په ننني دغه کې چې دی موږ په دې باندې خبرې کوو چې یاره موږ سره نور کوم کوم ډیټا ټایپس دي. نو موږ سره چې دي بولین دي چې هغې ریزلټ به موږ ته په ترو فالس کې راځي. همداسې موږ سره کریکټر کېدلی شي که ډیټا ټایپ موږ یو کالم ته یو ډیټا ټایپ ورکوو نو موږ به ورته وایو چې یاره موږ نه ویلیو چې دی یا په کریکټر کې والا یا په وار کریکټر کې والا یا په ټیکسټ کې والا. صحیح ده. نو دا ډیټا ټایپ دی. که موږ ورته وایو چې یاره موږ یو کالم ورکوو نو موږ ورته وایو چې موږ کله ډیټا هغې ته انزرټ کوو نو موږ څه وکړه موږ نه هغه ډیټا چې ده په انټیجر کې والا یا فلاټینګ کې والا یا همداسې یو نور ځینې هلته ډیټا ټایپس دي چې موږ ورته وایو چې یاره دغې ډیټا ټایپ کې موږ نه ډیټا واخله او ډیټا انزرټ کړه. صحیح ده. نو بیا موږ سره ټیمپرل دي که چېرې موږ یو ډیټ انټر کول غواړو نو موږ ورته وایو چې یاره موږ نه یا ډیټ واخله یا ټایم واخله یا همداسې ټایم سټیمپ نو دا چې دی موږ د هغې باره کې ورته وایو چې یاره موږ نه کوم ډیټا ټایپ ته واخله. همداسې UUID ده یونیورسل یونیک آیډنټیفایرز دا دې باره کې هم تاسو ته بیا وروسته غږېږم. ایریز دي چې دې باندې به تاسو شاید که څوک پروګرامینګ کې ایکسپیرینس لري نو ایری چې دی موږ یو څو یو شان ډیټا ټایپس چې دي یا همداسې که ورته وګورئ هغه چې په یو دغه کې موږ راغونډو یا په یو پرنتیسس کې نو هغې ته به ایری وایي. همداسې جیسن دی دا هم یو ډیټا ټایپ دی. نو دې باندې به موږ انشاءالله کار کوو. ډېر زیات ډیټا ټایپس موږ سره دي. کولی شئ تاسو چې دی په دغې سایټ ته ورشئ د پوسټ ګریډ چې کوم خپل سایټ دی هغلته ورشئ د هغې په اړه باندې چې دی د ډیټا ټایپس په اړه باندې په دغې کې وګورئ چې موږ سره کوم کوم ډیټا ټایپس موجود دي. صحیح ده. راځو موږ سره دلته چې دي دغه د ځینې د نومیریکس ډیټا ټایپس دي. زه به تاسو دلته ووایم فور ایگزامپل موږ سره یو نمبر دی. صحیح ده.
دلته ډیټا ټایپس باره کې زه لږ ایکسټرا وغږیم. فار ایگزامپل تاسو وایئ چې یاره یو فون نمبر دی زه په خپل یو کالم کې سیف کړم. تاسو غواړئ چې یو ډیټابیس جوړ کړئ، هغې کې یو ټیبل هم جوړ کړو، بیا په ټیبل کې تاسو یو کالم غواړئ فون نمبر. نو هغه فون نمبر چې تاسو ورکوئ هغه به تاسو اوس کوم شکل کې ورکوئ؟ نومیریک کې به ورکوئ که نه؟ صحیح ده. خو هغه نومیریک کې بیا هم تاسو سره زیاتتر دلته ډیټا ټایپس دي چې دا تاسو کتلی شي. فار ایگزامپل سمال انټیجر دی، د دې موږ سره رینج دا دی چې دلته موږ تقریبا تر 22,960 پورې نمبر یې ورکولی شو. نو دا خو په فون نمبر خو دې رینج کې نه راځي. نو همداسې بیا موږ سره انټیجر دی چې هغه دومره سایز لري او دومره نمبر موږ ورکولی شو، تقریبا دا 10 عدد دي. نو موږ سره په پاکستان کې چې کوم نمبر هغه تقریبا 11 نمبر یې. صحیح ده که نه؟ نو موږ 11 نمبره هم دې کې نشو ورکولی. صحیح ده. بیا موږ سره بیگ انټیجر راځي. نو که دلته فکر وکړي دا موږ سره ډېر غټ نمبر دی، نو موږ ایزیلی کولی شو په هغه فون نمبر هغه کوم کالم چې دی هغې ته ډیټا ټایپ بیگ انټیجر ورکړو. صحیح ده. ورته چې موږ نه په بیگ انټیجر کې موږ ته دغه نمبر چې دی کله انزرشن کې په بیگ انټیجر ورته موږ ویریبل یا ډیټا ټایپ ټاکلی دی، موږ ایزیلی کولی شو دومره غټ نمبر پکې هغې کې انټر کړو. صحیح ده. همداسې که تاسو اکثره وخت وایئ چې یاره موږ یو داسې یو بل کالم جوړ کړو چې هغې کې موږ نه ډیسیمل ډیټا واخلي. صحیح ده. نو هغه ډیسیمل لپاره همداسې نومیریک دپاره دی. دلته یو بل څیز دی موږ سره سیریل. اکثر وخت تاسو ګورئ چې تاسو دلته ګوره سمال سیریل مشته، همداسې بیگ سیریل، وړوکی سیریل. تاسو اکثر ټایم لیدلی چې موږ کله یو رو انټر کوو، یو ویلیو انټر کوو، هغې دپاره هغه نمبر خپله انټر کېږي 1 2 همداسې 3. دا چې دی دا خپله چې انټر کېږي دا څنګه کېږي؟ نو دلته موږ بیا سیریل یوز کوو. د دې سیریل فایده دا ده چې دا یونیک وي. صحیح ده. مطلب دا خپله دلته تاسو کتلی آټو انکریمنټینګ انټیجر، دا خپله انکریمنټ کېږي 1 2 3 4 5 همداسې خپله ورځي. دې کې بیا دا کمال دی چې کله تاسو یو نمبر دا به یونیک وي. صحیح ده. فار ایگزامپل دلته 1 2 3 4 5 همداسې کړي. صحیح ده. دلته ګوره 10 پورې راغلي فار ایگزامپل. صحیح ده. نو بیا که دلته اوس تاسو دغه 5 نمبر پکې ورک کړئ نو دا به همداسې ورک وي. صحیح ده. دا به ریموف وي. دلته به 1 2 3 4 5 بنی وي، ډایرکټ به 6 وي. صحیح ده. ځکه دا یونیک راځي. نو په ټیبل کې موږ چې دی په یو ډیټابیس کې چې کله موږ یو ډیټا دغه کوو نو هغه به یونیک وي. نو هغه د یونیک والي دپاره چې دی موږ بیا سیریل یوز کوو. صحیح ده. چې هغه ډیټا دی همدغسې یونیک کې شاید دا د چا یو آی ډي وي. نو فار ایگزامپل دلته احمد دی، دلته خان دی، دا هغه آی ډي چې دا 4 ده، د 5 ده. نو اوس چې 5 لاړ شي، صحیح ده، ریموف شي، نو زه خو به دغه 5 آی ډي بیا 6 ته نه ورکوم که نه؟ داسې خو نشم کولی که نه؟ خو د خپل آی ډي ده ما ورکړې ده، 5 آی ډي والا ریموف شو، هغه لاړو، آی ډي هم لاړه. صحیح ده. نو موږ بیا ځکه سیریل یوز کوو. خو خاص طرز تاسو دا ووایم چې موږ خو دلته اوس وایو چې یاره موږ به بیګ انټیجر د فون نمبر دپاره یوز کوو، خو زیاتتر خلک چې دی هغه بیا ټکسټ یوز کوي. صحیح ده. ځکه چې ټکسټ کې چې دی هغه دا مشکل نه وي چې موږ سره بیا زیرو هم پکې اخلي. که تاسو بیګ انټیجر ته وګورئ نو تاسو پکې زیرو نشئ ورکولی. اکثره ټایم بیا زیرو تاسو ته مشکل جوړیږي. صحیح ده که نه؟ نو زیرو تاسو نشئ ورکولی. نو د دې دپاره چې موږ پکې زیرو هم انټر کړو نو بیا موږ څه شی دی هغه په ټکسټ کې اخلو. هغه زیاتتر کوم پروګرامرز چې دي هغه بیا په ټکسټ کې اخلي. صحیح ده. نو د فون نمبر دپاره بیا هغه استعمالي. دا د ډیټا ټایپس باره کې زه تاسو سره وغږېدم. صحیح ده. راځم دلته موږ سره بل ټاپک چې دی هغه پرایمري کی او فورن کی ده. اوس دا چې دی ډېر زیات مهم دغه دی. لکه څنګه چې ډیټا ټایپس تاسو ته ویلي، اوس موږ سره پرایمري کی او فورن کی دا ډېر مهم ټاپکس دي. دې په اړه به زه تاسو سره دا ووایم چې یاره پرایمري کی څه ته وایي. A primary key is a unique column or group of columns used to identify a row uniquely in a table. دا څه کار کوي؟ دا یو کالم کې چې دی دا یو یونیک رو ده. صحیح ده. فار ایگزامپل زه راځم دلته پریکټیکلی تاسو دا وښیم نو تاسو به پرې ډېر ښه پوه شئ. صحیح ده. زه راځم کویري ټول خلاصوم. دا موږ سره یو یونیک کی وي چې دا ډوپلیکیټ نشي راتلی. یو پرایمري کی چې دا په یو ټیبل کې یو دانه وي، یو دانه پرایمري کی وي موږ سره، او هغه چې دا د هر رو دپاره یونیک وي. فار ایگزامپل زه راځم زه ورته وایم چې یاره select hashtag from payment.
صحیح ده. ما ورته پیمنټ خو زه به استاد دلته اوس وښیم. ما سره به دلته ډیټا راشي. دلته تاسو کتلی شئ موږ سره کسټمر آی ډي ده او موږ سره پیمنټ آی ډي ده. د کسټمر آی ډي باره کې زه تاسو ته وروسته غږېږم. ما لومبی به راشم پیمنټ آی ډي باره کې به تاسو ته غږېږم. موږ سره که تاسو خیال وکړئ ګوره دلته موږ سره ټول نمبرز چې دي یونیک دي. دلته ګوره 19 50 3 همداسې 4 5 6 یو هم داسې نمبر نشته چې هغه موږ سره بیا هغه ډوپلیکیټ وي. صحیح ده. دې ته وایي پرایمري کی. پرایمري کی یو داسې یونیک کی دا چې هغه په ټیبل کې یو راځي. یو کالم ته موږ پرایمري کی ویلی شو، زیات ته نشو ویلی. په ټیبل کې یو پرایمري کی وي او هغه چې د هر رو یونیک نمبر ځان ته لري. صحیح ده. دا به نومیریک وي او نومیریک دغه کې به چې موږ سره یونیک نمبر وي. صحیح ده. تاسو اوس دلته کتلی شئ ګوره موږ سره دلته ورته پرایمري کی به تاسو پیژنئ څنګه. ګوره دلته ورسره لیکلي دي پرایمري کی پی کې مطلب پرایمري کی. صحیح ده. نو دا چې د موږ سره یو پرایمري کی ده نو د دې لپاره چې دا یونیک وي نو ځکه موږ پرایمري کی استعمالو. صحیح ده. همداسې راځم زه د دغه باره کې غږېږم فورن کی باره کې چې فورن کی څه ته وایي. A foreign key is a field or group of fields in a table that uniquely identifies a row in another table. دې ته مو ډېر پام ګوره in another table or which references to the primary key of another table. څه مطلب؟ زه راځم تاسو دلته کتلی شئ کسټمر آی ډي. که زه تاسو ته لنډ دا ووایم چې د یو ټیبل پرایمري کی په بل ټیبل کې هغې ته فورن کی وایي. فار ایگزامپل تاسو دلته کتلی شئ ګوره ښه موږ سره یو کسټمر آی ډي ده یو پیمنټ آی ډي ده. فورن کی باره کې به تاسو ته دا ووایم چې دغه پیمنټ آی ډي چې په د دې ټیبل چې کوم دا اوس په بل ټیبل کې زه یوز کوم هغې ته وایي فورن کی. دغه کسټمر آی ډي چې اوس ده که نه دا د کسټمر ټیبل ده. صحیح ده. زه راځم تاسو ته سکیماز ښیم. تاسو به اوس دلته وګورئ ټیبل یا ډایرکټ زه تاسو ته دلته ښیم. صحیح ده. فرام څه شی کسټمر. دا به اوس موږ ته لوډ شي. صحیح ده. تاسو به اوس دلته وګورئ. صحیح ده چې موږ سره کسټمر آی ډي کوم ده هغه موږ سره پرایمري کی ده دلته. صحیح ده. یونیک ده. خو همدغه آی ډي چې ده کسټمر آی ډي دا موږ په بل ټیبل کې یوز کو هغې ته وایي فورن کی. صحیح ده. ګوره موږ دا اوس په پیمنټ کې یوز کړې ده په څه شي کې پیمنټ ټیبل کې موږ یوز کړې ده نو دې ته اوس موږ څه شی وایو فورن کی وایو. دا فورن کی کېدلی شي موږ سره ډوپلیکیټ وي. ځکه دا څنګه ځکه یو کسټمر کېدی شي زیات پیمنټس ترسره کړي وي. صحیح ده که نه. نو دا موږ سره فورن کی وه. صحیح ده. امید دی چې تاسو په پرایمري کی او فورن کی باندې پوه شوي وئ. صحیح ده. دلته تاسو ته ما ویلي وي د ټیبل ډیټ کنټینز خو دلته ګوره د پرایمري کی از یونیک can only be one but the foreign key can be more than one. صحیح ده. دا موږ سره پرایمري کی او فورن کی وه. دلته یو بل دغه موږ سره دی هغه ټیبل چې مونږ د هغې څخه دغه پرایمري کی راخیستې ده هغه په بل ټیبل کې فورن کی شوې ده نو هغه د کوم ټیبل څخه چې راخیستې هغې ته وایي پیرنټ ټیبل. صحیح ده. او دغه کوم ټیبل کې چې فورن کی شوې ده هغې ته وایي چایلډ ټیبل. The table that contains the foreign key is called the child table. صحیح ده. And the table to which it references is called the parent table. صحیح ده. نو دغه دوه شیزونه هم تاسو یاد کې ولرئ. صحیح ده. راځو بل ټاپک هغه چې موږ سره کانسټرینټس دي. نو کانسټرینټ باره کې به تاسو ته دا ووایم په سمپل لنګویج کې چې کانسټرینټس رولز ته وایي. په یو کالم باندې هغه رولز اپلای کول هغې ته وایي کانسټرینټس. Constraints are the rules enforced on data columns on the table. صحیح ده. هغه رول چې موږ په یو ډیټا کالم باندې په یو ټیبل کې اپلای کوو هغې ته وایي constraints. These are used to prevent invalid data from being entered into the database. دا رولز موږ څه له ورکوو تر څو موږ په کالمز کې انویلډ ډیټا انټر نه کړو. فار ایگزامپل موږ غواړو نومیریک ډیټا انټر کړو هغلته موږ ټیکسټ انټر کوو
نو داسې انویلډ ډیټا مونږه چې پریوینټ کو د دې لپاره نو مونږ بیا کنسټرینټس یوز کوو. صحیح ده کنه. لکه چې تاسو ته یو ځای کې ټیکسټ پکار وي هلته تاسو نومیریک ډیټا استعمال کړی وي یا تاسو ته نومیریک ډیټا انټر کیږي یا تاسو غواړئ هلته نومیریک انټر کوي تاسو نه بیا هلته ټیکسټ انټر کیږي. نو چې دا داسې رولز تاسو اپلای کړئ دی باندې چې چیرته تاسو نومیریک ډیټا غواړئ نو هلته د نومیریک ډیټا تاسو ته مخې ته راشي نومیریک دی انټر کوي او که چیرته ټیکسټ غواړئ نو بیا تاسو دپاره دی ټیکسټ مخې ته راشي. دا رولز اپلای کول دې ته وایي کنسټرینټس. موږ سره چې دي په دوه ډول دي، یو په کالمز باندې دي یو په ټیبل باندې دي. یعنی په یو کالم باندې رولز اپلای کول هغې ته وایي کالم کنسټرینټس او په یو ټیبل باندې اپلای کولو ته هغې ته وایي ټیبل کنسټرینټس. موږ سره ځینې کامن کنسټرینټس دي چې هغه زیاتره موږ سره یوز کیږي. چې کله موږ یو ټیبل جوړو او هغه ټیبل کې موږ کله کالمز جوړو نو هغه کالمز ته موږ رولز ورکوو. هغه رولز کې ورته دا وایو چې یاره دغه کالم دی نل نه وي یا دی وي یا دی نه وي. صحیح ده. نو موږ سره دغه کالم یا نل وي یا دی نه وي، مطلب خالی دی وي یا دی خالی نه وي. چې کله موږ یو کالم کریټ کوو د دې لپاره کریټ کوو چې هغې کې ډیټا انټر کړو. صحیح ده که نه. نو موږ ورته وایو چې یاره دا دی نل نه وي. شاید په داسې یو ټیبل وي موږ سره په هغې کې یو کالم وي چې هغه کې شاید موږ ډیټا انټر نه کړو نو هغه بیا کولی شو موږ ورته نل وایو. خو شاید دغه ټیبل کې داسې کالمز وي چې موږ ورته دا دی پکې بالکل خالی نه پاتې کېږي، دا مسټ دی. فار ایگزامپل یو کس راځي هلته موږ نه یو سامان اخلي په یو شاپ کې نو موږ باید د هغه نوم وپېژنو چې یاره دا کوم کس موږ نه دا سودا اخیستې نو نیم مسټ دی، نل دی نه وي. صحیح ده که نه. بل داسې دی یونیک. فار ایگزامپل یو کس راځي د هغه فون نمبر خو هغه به موږ نه راځي کسټمر به یو سودا اخلي نو د هغه کوم نمبر چې دی هغه خو به یونیک وي. صحیح ده که نه. نو دا یونیک شو. صحیح ده. نو هغه کولی شي زیات یو کسټمر زیات سودا واخلي نو هغې لپاره بیا خپل رولز دي. صحیح ده. بل دی پرایمري کی. نو تاسو ته ما ویلي چې کله موږ پرایمري کی انتخابو نو هغه به څه شي هغه به هم یونیک وي او بیا به څه شی کېږي هغې دپاره به خپل هغه نمبر خپله انکریمنټ کېږي او یا به خو ټولو مهمه خبر به دا وي چې هغه به یونیک وي. صحیح ده. په ټیبل کې نو پرایمري کی چې ورته موږ کله ښیو نو هغه به ورته کنسټرینټس له لارې ښیو او رول به ورته ورکوو چې یاره دغه کالم زه سلیکټ کوم نو دا دی باید پرایمري کی شي او یا دی فورن کی شي. صحیح ده. د بل ټیبل کالم ما راواخیستو ورته دا کالم دی څه شي نو دا دی فورن کی شي. صحیح ده. بیا راځي موږ سره چک کنسټرینټ دی ګورو چې یاره موږ سره کوم کنسټرینټ یوز شوی دی. ایکسکلوژن دی. نو دا کنسټرینټ دی چې دا به موږ یوز کوو او کله چې ټیبل کریټ کوو نو موږ به دا کنسټرینټ هلته په کالمز کې یوز کوو چې یاره کوم کالم دی کوم کنسټرینټ یوز کړي. صحیح ده. نو دا تیوریټیکل هغه ځینې درس و. امید دی چې تاسو په دې تیوریټیکل ځای باندې پوه شوي یئ. نو را روان دغه کې به انشاءالله موږ په پریکټیکل دغه باندې کار کوو چې یاره کریټ څه دپاره استعمالیږي، همداسې موږ به بیا چې دی په انزرشن باندې کار کوو، همداسې ډیلیشن او هغه نورو شیزونو باندې به کار کوو پریکټیکلی. صحیح ده. نو امید دی چې تاسو تیوریټیکل ټوله برخه زده کړې وي. اوس وخت دپاره ښه وخت درته غواړم. الله پامان.